ننګرهار کې د څلورو ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ د پهلوانۍ چیلنجي سیالۍ ترسره شوې. د ننګرهار اولمپیک ورزش او بدني روزنې ریاست ویان وایي په دغه دوه ورځنیو سیالیو کې د ننګرهار، کابل، پروان او کاپیسا ولایتونو 300 ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ چې تاسو په جریان کې دا په ننګرهار کې هر کال ترسره کیږي. د ولایتونو په کچه دغه چیلنجي سیالۍ دي چې کاپیسا، کابل، پروان او د ننګرهار ولایت یو نیم سل جوړو ورزشکارانو یعنی چې جمله 300 تن ورزشکاران کېږي دغه سیالۍ ترسره کیږي. د ننګرهار او کابل ولایتونو د پهلواني فدراسیونونو مسؤلین دا ډول لوبې د ورزش غوړېدا او ځوانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد لپاره ښه نوښت بولي. د دې لوبې موخه دا ده چې یو خو موږ دې نه ښه لوبغاړي انتخابوو چې هغه د ولایتي مسابقې مرکز کې وکړي، بعد مرکز نه بیا کوم هلکان انتخاب شي او خارجي سفر ورته لاړ شي. انشاءالله که مسابقه ما مسابقه چلنجی است که از 4 ولایت اشتراک کردن و مسابقه به شکل نتیجه حکمای ملی حکمیت بکنه و کوشش روان است که توکل به خدا ببینیم که چی میشه. دغه راز د کاپیسا او پروان ولایتونو د پهلواني فدراسیونونو مسؤلین وایي په دغه ډول چیلنجي سیالیو کې تر ډیر هغه استعدادونه هم را برسېره کیږي چې راتلونکي کې د هیواد په استازولۍ بیلابیلو سیالیو کې ولوبیږي. خیلی خوشحال هستم که همچون در ولایات همیشه بهار مثل ننګرهار که همچون مسابقات برگزار میکنم. واقعا از جای سپاس یک جهان تشکری میکنم. داسې ورزش یو د صلح پیغام لري، نو موږ وکول چې د ننګرهار ولایت په لوبو کې برخه واخلو. البته دغه لوبې د ځوانانو ترمنځ یو اتفاق یو اتحاد ورورولي رامنځته کوي او همداسې کولی شي په آینده کې له یو بل نه تخنیک تبادله وکړي او وکولی شي په خپلو ولایتونو کې ښې لوبې وکړي. د یادونده چې د ننګرهار ورزش بدني روزنې او اولمپیک ریاست تل هڅه کوي چې ورزشکارانو ته د بیلابیلو لوبو ترسره کولو اسانتیاوې برابرې کړي.